دي منډه والی دي چې میز باد شي د علامه اقبال قاعده اعظم متعالی پاکستان د خپل وطن خبره د څه په دانه پیږي حکومت سره بنګالیونه سار وو د ولي په بل طرف وچو دا زراور او په اسلام کې کوم ځای ته ورسوله دا عوام چې ډیر زور دی په د خلک کې ډیر زور دی خلک په دا پیږي نه د تومه سرتبته دا پته ولګېدله چې ویس کوم منظم شوی دی ویس چې کومه فیصله میش کړه پاک څوک ذاتیات نه کوي پاک نه څوک چاته خپل انا ضد غوسه یا خپل خواست نه دور چې کوم دی خراوي څه اصل دی خپل کامیابی په دا کې ویني چې د خلکو خو ډېری به امید کامیاب جون دي ته پته دا چې په میز ناکام دي خدای منظم په دا دي چې نه یو دنیا هر فوجي دا و هغه ته چې خپل افکار یې معلوم دی هغه پوښتنه بل معلوم دی چې پوښتنه اډر وشي یو سړی نه دی هغه نه وطن واسف کا هو د خپل قومي تحریک نه خپل ملي تنظیم نه د ملي فکر نه ټول مسؤل متعلق کبه اصول میزه ونشي مازالان ټول تاریخ دا دی تاریخ چې چا هم پتا اصله کړی دو هغه خپل اصول چې کوم دي هغه په باندې سره عمل کړی او دا تاریخ دی چې چا هم په خپل اصول کې یعنی پابندي نه کولې هغه متول هغه د ناکامۍ سره مخ دي کیسه سره بل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یقینا خبرې خو در ډیرم سره کړي دي تقریبا د دشمن په حواله سره یا د خپل قوم او د وطن په حواله سره هم تر ډیره د پر سره پوي کړي دي چې څومره زده کړه میسته ممکنه وه څومره سوسه ممکنه وه هغه هم تر ډیره حده پرې کړي دي خو بیا هم د سفر لاند نه دی که چا داس خیال وي چې موږ ډېر زر کې فتح حاصلولی شي او ډېر زر کې بریالي کېدلی شي داسې نه دو ملګري دا خوري غوړي او ځینې خلک دی چې نه د حکومت سره سار ولو دا دولت سره سار ول دي دا درویغ دي ملګري حکومت سره بنګالیونه سار وو د ولي په بل طرف وچو نو دا څه چې دا هم د عوام سره سار ول د دولت سره سار ول دي کني توس وخت په امریکا څومره زراور او په اسلام کې کوم ځای ته ورسوله دا عوام چې ډیر زور دی په د خلک کې ډیر زور دی خلک په دا پیږي نه چې په میسه طاقت شته دی خلک ډیر دی چې لږ کی طاقت وي خو چې لږ سره جامه کې خلک ډیر شي کنه ډیر څه جوړ شي ډیر غټ جوړ شي طاقت چې کوم دی اصلي چې ویل کېږي چې پکې دا د ډیر خلک نه لوس نه چدلې دي ویل چې کله په دې باندې خلک روغی قومینه ورته اراده بدل شولې د خلک په لوس نه هم پکې چدلې دي منډه والی دي چې میز باد شي نو دا داسې دیون چې څه دغه ټیپکې دغه شاینه پر و ما کې دا ډور چې کوم دی خراوي څه اصل دی خپل کامیابی په دا کې ویني چې د خلکو خو ډېری به امید کامیاب دي خو دی ویل ډور په لوي دی ته پته چې کار ډور نو خلکو وځي دی ته پته چې خلک مخه دې وینن دا یو دا تاریخ دی چې خلک کله په چا په سر وتلی دي ان دا د عرب په بادشاہي کې هیڅ پر تاسو کولا کې تقریبا لاس کولې نه کیږي کېږي دغه واقعي چې کله خلک وروتل پیرا بادشاہي په بل مخصوص ولې نو دا ورته چې د خلک خالي په خپل طاقت کې چې خدا طاقت په فرق څه نه دی دا په اجتماعیت څه دی دا په ټول کې دی چې کله ټول سره یو شي چې یو کس واس لږ کیږي خو لږ ډیر سره جمع کیږي ډیر شي اواز خو هغه چې کله منظم معنا دی د یوې چاترې لوندې وي یوه چاترې معنا تنظیم معلوم وي سړی یې مرته معلوم کړی چې په داسې حالت کې چې د خبره ووري وي او معنی وي او بیا دغه داس نه میز د یوې علاقې خلک نشي د حالات بدلولی میز د ټول پښتانه سره یو کېږي ویلې دا مسله ګوشي میز نه دی ټول پښتانه دو نو دغه پوره خو میز لګیایي دریمي ډېرې علاقې چې مقصد پاک پی ټي ایم نه و میز کوم په داسې وختونه چې په هغه څه دمره مثبت پی ټي ایم څه ډېر دی میز ډېریږي میز په ترقي رواني ها البته د میز ملګري زیاتېږي مقصد د میز ملګري کام وي وسم نور زیاتېږي ځینې خلک دا سوچي چې کوم مقصد کوم پی ټي ایم و ام مثبت و وس کوم پی ټي ایم دی ام مثبت نه لکه چې تصور وي خو زه د ته مقصد په 2013 مینا سلسله په پیراخه بته مې یو سړی نه میندو چې کوارډینیټر هم جوړوي او وس ورته تقریبا په یو کال باندې 100,000 خلک وو چې سره ورته په پیرا مالاکان سم سړی نه میندو وس مالاکان چې میر مشترکه جلسه نه چکړه علاقې لا کې وګورئ چې دا څنګه غوټه جلسه مې سره سمبالولای دوی نه سره ورته دمره نو دا داسې به چې وس په ترقي روان دي البته دشمن چې کوم وو چې اول رسلي یک سره ډېر سپورټ نه وو خلک یې د په سار شهر څه کول هېڅ نه دي ورپسې دای په تنزل روان دی میز په ترقي روان دي صرف دمره ده چې میز منظم شي په دا منظم بولي د میز خلک نه پوهېږي یو خو دا داسې و چې د بلې ژبې ټکی دی میز خلک یې پته نه لګېږي چې دا منظم بیا څه کوي منظم هغه ترتیب ته وایي چې په هغه کښې مشر کشر معلوم وي په هغه کښې چې تنظیم څوک وټوکو چې دا مې د تحصیل مشر دی دا مې د علاقې مشر دی دا مې د ضلع مشر دی دا مې د صوبې مشر دی یا دا د میز د مرکز مشر دی یا دا د میز مرکزي کمیټې دی هغې پابندي کول
د هغې پابندي چې ته څه کوې دا ته نظم یې صورت د فوجون چې دي دا په تعداد چې په میز نه کام دي خو دی منظم په دا دي چې یعنې یوه دنیا هر فوجي ده و هغې ته چې خپل افسار یې معلوم دی په هغې پوس کې بل معلوم دی بل معلوم دی چې پوس یې اډر وشي یو سړی نه د هغه نه زون نه خېځي دوله دوله کېږي نه چې کله هم د تو مشرتابه ته دا پته ولګېدله چې ویز کوم منظم شوی دی ویز چې کومه فیصله ویز کله پاک چې څوک ذاتیات نه کوي پاک چې نه څوک چاته خپل انا ضد غوسه یا خپل خواش ناخواش نه دي ضروري پاک چې دی د خپل قومي او اجتماعي چې کومې فیصلې شوي دي هغه ورته ضروري دي چې کله په دا باندې مشرتابه وپوهېږي په هر د بیا د فیصلې وویني چې دغې وطن د پوره کومې کوي د میز مسله دا نه دو چې دهشتګردي دو نشتي دو بېواسي دو اغدارو هغه وولل هغې دا وکړل پلونکی ورک شو پلونکي دیکونه نشته پلونکی روزګار نشته دی دا میز اول مسله دا نه دو اول مسله دا ده چې ته غلام یې یو کس بېروزګاره وي دیکونه ورته جوړ کړي او صاحب یې بل نه ډنګ کړي او بل څه داسې مسله جوړه کړي اختر جوړه دي یو ورکړي ته امینده کړي او بل ورکړي بیا ورته پاک نه لګي اصل مسله دا ده چې تو د خوب اختیار د پردي خلق کې او د تو د دشمنۍ خلق کې او د ظالم خلق په لوټ دی چې تر څو ته غلام وې ته چې یوه مسله حل کوې بله ودرته جوړېږي بادي دي ها بادي دي نن 500 حل کا ورځ ته ساړې سکت ورکړي بیا ورته با او صابون نور مړي وکړي بیا نور یې جوړوي خو چې یو نظام وي در سره خپل وطن نه خو په هغې ته حل کولی شي لهذا اول مسله دا ده چې میز کله منظم شي بیا د خپل خبرې د واک د اختیار خبره کړي دا د چا په لوس وي زه څرنګه وي قوم منظم نه دی قوم رسول نه دی قوم په ټولې خبره متفق نه دی میزه خوري کوي په زړه کې انصاف شته دی 2013 نه وخلصئ څومره زیاړې مردوړې میز ته وشي بیا څومره جیلونه بیا څومره تکلیفونه دا سړي چې مخامخ نو چې ګیلمانه دی عبدالرحمانه دی حنیف دی ذکیم دی دا ویسته دا د داسې جیلونه نه راوتلي دي چې سوچ یې نشته کړلی چې په دفتر ته زګونې وي زه په قسم سره وایم چې په دا وطن چې په دې ملک شي داسې سزګونې په تاریخ کې چا ته هم نه دي ورکړې شوي لکه دغې پسې ورته شي خو دا مېز برداشت بیله کوه داسې نه وه چې میز 3 سړي په کڼ شوي میز نه شول خلاصولی میز دومره وخت وه چې په ورمنډه کړي وای دا یو کڼټو مو د منځه وړلی چې دا 3 ملګري هم نه خلاصولی شول خو البته داسې والې به جوړېدلی چې نه کوم ته په هغه نه بد خیر وای نه د میز تیوري وه چې په هغه نه مخکې قدم وقصید شولی او نه هم داسې کولی شول چې بیا میز د دغې وطن چې هغه اهداف چې دا ټول خلک په خپل ذهن کې لري هغه ته بیا میز رسولی پوره یو مزال کړلی شول میز د دغې وطن په خاطر په دا صبر کوو چې خیر دی میز د تکلیفونه تېر کړي خو چې جمع ګډه وډه نه شي د دغې تنظیم دی پوره د دغې ترتیب د قایم وي د دغې ناره د قایمه وي د دغه فکر د قایم وي یا د میز د ملګري د وجود نه وینې څڅېدلې میز یعنې د دغه نه چا نه د هغه نه نه دی کړی بس صبر یې کوو چې دا وڅڅېږي خو چې میز ترتیب خروب نه شي میز یو مزال روان کړی چې پاک میز د بېصبرۍ یا په وخت ناول د داسې قدم شکار نه شي چې هغه بیا ټول قوم ته یا میز تنظیم ته مشکلات زیات کړي او میز ته خپل مزل سره رسولی نه پوهېږي نو دا ده چې میز خپل تنظیم همیشه چې کومه فیصله کوي دا چې ذات ته پوره نه کړو ورته ګوښه یو سړی نه وي نوسته ورته ډېر خلک نوسوي د مختلفې علاقې نوسوي هر ټول خپل عقل سره شریکوي د دغې وطن خیر پکښې غواړي د هغې دې پوره کړي نو دا د چې تنظیم چې ننوته چې میز سره مرسته کوي چې میز منظم شي میز لږ ترتیب وپېژندي میز لږ چې میز چمتو وي چمتو څه شته چمتو وي اول خو دا سره پوه شي څه شته خپل تنظیم ته چې چمتو شي د خپل تنظیم فیصلې منلې ته چې چمتو شي نو تاسو په تنظیم کې میز سره مدد وکړئ میز بیا په ارزونه سره د دغې وطن د تقدیر بدلولې سبب جوړېدلی شي په خدای هم باور دی چې میز سره دی انشاءالله فتح او د میزه وي خو شرط دا دی چې میز منظم وي دشمن یقینا په کمزوري حالات کې دی خو که دی ډېر هم کمزوری شي چې دا شرط تر څه پوره نه وي توپیره کړی چې ته په منظم شکل شې د ثبات نه تر چمنه پوره کلي په کلي کابینټ او منظم سیټ اپ نه لرې تر هغه پوره ته نه شې کامیابي ته رسېدلی ویز کامیابي سي د میز له سینې نه بیرته څه د عوامو له سینې ته رسېدلی دی ویز د کلي خلکو ته رسېدلی دی زه بیا دا خبره هم کوو وی رسوي چې دا کلي څه خبره د میز کلیوال خلک بې تعلیمه خلک چې کوم دی ریډۍ چلوي یا د کون دی یا ډرور دی یا کلینر دی یا بل دی دغه داس مېر کړی چې کله تنظیمونه چلول چیرې تعلیم یافته خلک چار دی میز چار نه اور د مونږ تو وطن شریک دی ته منډه وایه په دغه کښې ټول څه کې صلاحیت شته دی د میز بیس ته ډېرې داسې علاقې درته وښایي چې هغه ډېر بې تعلیمه کسان دي څومره خپل یې دی چلوي چې کله تنظیم ته راغلل دوی په تنظیم پوه شول د تنظیم په طریقې پوه شول دا خو څه ورور د علامه اقبال قاید اعظم مطلع پاکستان نه دی خپل وطن خبره ده ته په دا نه پوهېږې دا پاکستان خو هغه خو په سرټیفیکټ کې نه دی خو خپله دا چې څه شي وطن سره د مینې په بنیاد باندې ورته دولت په مخ
نو خو د هر چا شته دی د دغه وطن یوه طبقه هم د خپل قومي تحریک نه د خپل ملي تنظیم نه د ملي فکر نه ځون ما په تک پوته کوي ها البته په تن میاشته طبقه ډېر ذمهواري داسې کړو چې دوی هغه عقل هغه فکر چې خلک ډېر پرې راټولېږي چې پرې راټولېږي نه چې پرې لرې کړي نه چې پرې راټولېږي خو د اصول مطابق که بې اصوله موږ راون شي مزه لاندې وي ورور تاریخ دا دی تاریخ چې چا هم پته حاصله کړې دو هغې خپل اصول چې کوم دي په هغې پابندۍ سره عمل کړی دی او دا تاریخ دی چې چا هم په خپل اصولو کې یعنې پابندي نه کولې هغه یې متول هغه د ناکامۍ سره مخ دي که چا سره بل دلیل وي نو ته دې مخکې کېږي زه په هغه پورې عمل ورسره وکړو په دنیا ټول تاریخ دغه دی نو په ظلم او په مظلومیت سره پوهي ویس چې په لیار سره پوهي چې مخکې ورسرنګي وي امیر توس لیار چې کومه دو خو دا چې مخکې ساق سرنګي وي نو دغې پوره توس دا ټول ملګري دا خپل تنظیم دا سره سیټ کېستی خپل بیسینه چوکینه ته مه ورستی د تنظیم کابینټ وي د تنظیم کمیټې وي هغه ته یې ورستی ایا دوی دی شا خبره بهر پیلوه وه چې یقیني نه خلق راټولېدلی شي یقیني نه خلق سره تقسیمېږي بیانونه ډسکس کوه چې ورته اصلاح نو تنظیمي ټول تقریبا تنظیم ملګري